درناله سلامونه روغتیا سلامتیا په هیله مو خدای دې وکړي جوړ روغ صحتمند اوسئ. نننۍ ویډیو مې وغوښتله چې متفاوته اوسي له نورو هغه ویډیوګانو سره چې تاسې لیدلي. هغې څو درې درلودل. یو دا چې لږ به تاسې هم سیل وکئ د دې ښایسته لارې د ښایسته ځایونو. بل ځینې داسې قصې وي چې زه هلته نشم کولی. هلته ماشومان وي او هغې ماشوم ته که د هغې د ژوند هغه ترخې خبرې تکرارېږي نو دا معلومداره دی چې پر هغې په روحیاتو د هغې په رواني حالت هېڅ ښه تاثیر نه کوي. راځئ تاسې له دې منظرې تقریبا منظره یې ونیسئ ځکه چا چې نه وي لیدلي هغې ته به جالب وي. دا ځای به وګورئ. بیا به په لاره ځو، بیا به له تاسو سره قصې هم شریکې کړو، د هغه فامیل په اړه به هم ووایو. دلته نو بیا ټول هغه تازه ترکاري چې کومه ده پر دغې پټو کې کېږي او له دې پټو نه یې دا خلک راوباسي او بیا دلته یې پلوري. سمرخیل قصې به هم کوو تر هغه ځای پورې. بیا به هغه اصلي هدف هم تاسو ته ووایم. خو راځو اوس د دې ځای په اړه ووایم چې شاید بعضو ته جالبه وي، بعضو ته نه وي، یا بعضې په اړه معلومات لري نه لري. دا نو د سمرخیل او سرخ دیوال په نوم سیمه ده. دلته دا د ډاکټر نجیب د وخت خدای دې جنتونه ورکړي، د هغې د وخت ډېرې جګړې فکر کوم پر دغه سیمه کې شوې وې، یا شاید هغه پاکستان چې حمله کړې وه هغه هم دغه ځای و. خو همدغسې بعضې قصې لري. دلته بیا بعضې خلک ختلي وو، که څنګه چا نه شو ښکته کولی، بیا د بل ولایت نه ورپسې بعضې خلک راوغوښتي چې ښکته کړي. دغسې قصې له ځان سره لري. راځو اصلي موضوع ته. تاسې به تقریبا 3 کاله یا 4 کاله یا دغسې شاوخوا وړاندې یو ویډیو لیدلی وي چې مربوط د داعش کېدله چې موږ څو سپین ږیري وو، څو ځوانان واخلي پر بمونو یې کېنوي. دغه کم فامیل ته چې زه ور روان یم د دې ماشومان بیخي واړه واړه دي. زه دا خبرې نشم کولی د هغوی په وړاندې وکړم. اما زه فکر کوم دا یو له هماغې کورنیو نه ده چې خاوند یې پر بمونو کېنول شوی و. خدای دې وکړي داسې نه وي. اما دقیق هماغه ورځو کې د دوی کډه د شینوارو نه رابارېږي، په لاره کې یو څوک ښکته کوي چې موږ دې سره خبرې کوو او د دوی نارینه ښکته کوي، ښځې ماشومان پاتې کېږي. بیا څو ورځې بعد هغه ویډیو نشریږي او تر ننه پورې د دې د خاوند درک نه لګول کېږي. دا تر اوسه پورې د هغې په تمه ده. اما دا جرأت به څوک ولري چې وشي کولی هغې ته هغه ویډیو وښایي چې ته د دې کې خاوند وګوره چې شته یا نه. یعنې دا د هېڅ چا په توان کې نه ده، د هېڅ چا په زړه کې دونه زور نشته چې دغه کار وکړي. نو دا هغه خبرې دي چې زه د هغې ماشومانو په وړاندې نشم کولی. هغې ته به زه څه ووایم چې تا مشکل څه شی دی، هغې ته به زه څه شی ووایم چې پلار د چیرې دی، باوجود چې شاید 80% زه خپله وپوهېږم چې د هغې بیرته نه راګرځي. اما دوی هغه امید په زړه کې لري. شاید دا د هماغه فامیل وي. زه به دا دعا وکړم چې نه واوسي داسې.
خو په هر صورت بیا دوی هغه نارینه خو هلته هغوی ښکته کوي، دوی بیرته ځي کلي ته تاویږي، بیا جګړه شدت اخلي، دوی راځي دلته یو سیمه ده د کابل کیمپ په نوم، پر دې کې اړوي د خپل ورونو سره او بیا بل خپلوان په هغه یو پردي کور کې چې دا کابل کیمپ خپله دغه پخوانۍ جګړې د مهاجرینو شاهد دی، ځکه پخوا چې په کابل باندې به راکټونه ورېدل بلا بلا بلا، د هغې ځینې هغه کابلیان راتلل بیا دلته دیره کېدل پر دې سیمو کې، دلته هم کورونه و، بیا کله چې دا سړک جوړېده دا یو سړک و، پخوا بیا چې 2 سړکه کړل هغه کورونه یې ړنګ کړل، هماهم وړاندې لږ د هغې کورونه نه پاتې دي. بیا د هغه دوران کم خلک چې د کابل نه راکډوال شوي وو یا مسافر شوي وو په حساب دلته چې د جګړې نه په امان، بیا چې څه لاړل همداسې به وغوښتل دا لاره پاکستان ته تللی، څه لاړل پاکستان ته، څه بیرته وګرځېدل خپلو کورونو ته چې حالات ارام شو. د هغوی هغه زړې پخوانۍ کورونه چې زړې مینې پخوا نه پاتې وې دوی په هغې کې واړه وو، په هغې کې نه کوټه وه نه بل هغه خپله د جګړې نه تېر شوی هغه و، یعنې یو دفعه دغه ځایونه جګړې وهلي دي، جنګ وهلي دي، نو هغې کې نه کوټه روغه وه نه بل یو کوټه به چت چاپټ کړی، هغه ورور یې دې ته ویلي چې ته خیر د دې کې واوسېږه موږ به حویلۍ کې واوسېږو، بیا د دې هغه زړه نه دې منلی، بیا ویلي چې نه داسې خو نه کېږي چې زه د همسایه م اوسم د ورور سره او بیا په کوټه کې هم زه اوسم او ورور مې د په حویلۍ کې. بیا دې یو غوا لرله، بالاخر هغه غوا یې وپلورله چې ما یوازینۍ د دې د نفقې یو لار وه چې یا شیدو وکړي دوی خپله وڅکي یا یې خرڅ کړي ځان ته پرې نفقه آماده کړي بچیو ته، نو هغه دوی خرڅه کړه، په هغې باندې کوټه پټه کړله، اوس په هماغه کوټه کې پرته دي. دا ټولې هغه ترخې خبرې دي چې زه دا ماشومانو په وړاندې نشم کولی، که هلته ځم یا هغې ته وایم چې مشکل دی چې شاید دا خپله بد تاثیر لري د هغې په روحیاتو، یعنې موږ خو نه غواړو د هغې مخ راشي، موږ نه غواړو د هغوی ماشوم دغه خپل مشکل ووایي، نو ښه مې دا وګڼله چې زه کښېنم خپله دا مشکل ووایم، یو څه مرسته شاهین ورور رالیږلې ده او دا به ورته وسپارو، دې په ځای چې هغو ووایي چې هم موږ خفه کېږو هم تاسې خفه کېږئ، نو هغې نه ښه ده چې زه یې ووایم چې اسانه شي. ساعت تېر شو، لارې سیل هم وکړه، زما مفکوره خو دا وه چې کومک خو تیار شوی، نو ضرور څه چې هغوی خفه کړو بیا د خفګان په بدل کې ورته یو شی ورکړو، هغې نه ښه ده چې زه یې خپله ووایم، زما نظر دا دی، او کومک شوی په خوشحالۍ ورته ورکړل شي. نږدې یو د هغه مخامخ ځای کې به بیا تاو شو، بیا به باقي مانده خبرې هلته وکړو، داسې به شاید ویډیو هم ډېره اوږدېږي، ګورو څه کېږي. دا نو هماغه ځای دی چې د ډېرو ولایاتو د ډېرو ځایونو کې چې جنګ و، بیا هم پخواني وخت کې دلته خلک راکډوال شوي وو، دلته یې ځان ته اوس خو تقریبا د دې دا چې څوک پکې اوسېږي دا خو د دې میشت شوي دي، یعنې نسبتا دا کورونه یې اوس ښه شوي، اما فکر وکړئ چې موږ کومې بدبختۍ تېرې کړي، هغه خلک چې په کابل کې آرام ژوندونه درلودل یا په نورو ولایاتو کې په ساده اصطلاح عصري خلک وو، هغوی راغلل دغې دښتې ته محتاجه شول د جنګ له وجې، د بدبختۍ له وجې، او پر دې دښته کې بیا اوس خو دا خلکو ځان ته خښتې راووتلې وو، بل دا خو هغه خلک دي چې همدلته اوس اوسېږي یا همدلته پاتې شوي، اما ساده یې ووایم هغه د کابل نازولي د چا پرزو کېدل پر دې دښتو، د چا پرزو کېدل پر دې خامو کورونو، د کابل نازولي د مزار هر هغه افغان چې جګړې مجبور کړی و او راشي دلته واوسېږي، یعنې دا هماغه پخوانۍ بدبختۍ دي، هماغه لکه یو شعر چې دا څوک چې جنګ غواړي د جنګ له زوره نه دي خبر، واقعیت هم څوک چې جنګ غواړي هغوی د جنګ له زوره نه دي خبر چې هغه نازولي افغانان راشي، څوک دلته در په در خاورې په سر په دې کمپونو کې څه د پېښور د کچهګړۍ او نور کمپونه خو مې نه دي لیدلي، خو په هغه ځایونو کې واړی د احتیاجۍ او د محتاجۍ ژوند تېر کړي. بلې ورور جوړې شکر، چېرته یې؟ راشه دې مسجد ته پورې راشه، هغه ټلیفون والا زوی دې هم راوله. او راځه ښه، دلته یې ما یو ملګری دی
بیا د دې یو زوی دی ملګری مې دې دپاره وغوښتو چې راسره لاړ شي ځکه ووایي چې هغوی پرده وکړي او دا د دې کلي سړی دی په حساب بلد دی هم دلته ښه دی چې موږ ته ناز وو د هغې نه نسبتا ښه دی چې خپله د کلي یو مشر موږ سره یي بیا د دې یو زوی دی ما ملګری شوی په حساب ښه دا ښوونځی دی دا ښوونځی دی دلته نه پوهېږم داسې ته به ښکاري نه دا د دې سیمې ښوونځی دی نو د دې زوی بیا ما هغه شوی ملګری شوی او ډېر زیات وران دی اوس که راغلی څو خبرې ورسره تاسې کوو ډېر تکړه دی ډېر شوق دی یو عادي کارت یې پیدا کړی دی د ټلیفونونو سیم کارت کم کارت چې وي بیا وایي دا ټلیفون دی بیا هغې کې خبرې کوي غوږ ته نیسي کلمات یعنې زنګ خو نه راځي خو کله کور کې وایي چې خالد کاکا سره خبرې کوم یا بل دغسې کېدای شي اوس راشي جوړې چکې ما چپلکې ولیدلې تا چپلکې مې ولیدې مبارک دي نوې د واغسې په څو 4.5 سوه څو د واغسې 1.5 زر 1.5 زره 2.5 زره ډېر قیمته دی اغسې ډالر د واغسې که افغانۍ ډالر هغه ماما نه د قرض واغسته یا پاتې دي ورسره اوسه پورې پاتې دی ته راځه چې لاړ شو ماما پسې دې راځه راشه مخکې کښېنه خپل ټلیفون دې څه که نو د ټلیفون سړی کور کې پرېږدي که زنګ راشي بیا به څوک وکې کوي بابو راځه نو چه؟ انرژي خو ما نه وه راوړې پیسې را سره نه وې خو ته ما ته پیسې را 2 انرژي به والې یو به ته والې یو به زه والم نن بیا څومره ده د چا کور د حاجي د کور هغه دی د حاجي به چېرته یې ته موږ سره دننه ځې که موټر ساتې موټر کې کېنې که ځې هلته دننه موټر کې دننه کېنې بس کېنه هغه مه کوه خادم موږ موټر کې سره هم لوبې کوي کافک مې یو شی پکې هغه نه کوي ټول پر هغه ما چې د چا په اړه ویلي وو هغه کور دا دی چې کوم ماشومانو خوا ده چې موږ راغلي دا لورکۍ د مریضه ده خورې ډاکټر چې شته ده وړې وه نه اوس مې نه وه وړې یو عملیات مو له کړی دی نن بیا سمدلاسه چیپ شوی بس مکتب مې تللې وه چې راغله صورت مې رپېږي او پښې مې خوږېږي ښه تکلیف یې څه شی دی دواړو پله ګردو کې شګې وي او یوه پله عملیات یې وشو او یوه پله پات شو چې 2 میاشتې چې وشو بیا بیا راغله نو هغې عملیات سره ښه شوه څه خبر دغه ته خوراکۍ راتلی شي دې زه پورې دغلته راشه یو څو ورځې وشوې ښه وه اوس نن بیا مریضه شوه څه خبر چې کمزورتیا نه وي این دغلته کښېنه چې مخ دې رای نه شي دغلته کښېنه چې صرف اواز دې رای شي تکلیف دې څه شی دی خورې اوس ښه شوې دغه هغه سره نو دغه سر چې د خوږېده او صورت د خوږېده دا نښې د همدې تکلیف دی یعنې مخکې چې د ګردو کې شګه وه همدغسې درد در باندې راتلو هماغسې یا بل رقم رضوان وروره ته هغه پیسې ورکړه دغلته به یې کېږدو په ځمکه دا 1000 2000 3000 4000 5000 5000 200 300 400 500 5000 او 500 ښه دا به دغلته کېږدو دا به دا مورکۍ بیا واخلې دغه خورکۍ په اړه زه یو دفعه ووایم ته د استاد یې وړوې کلینیک ته
ته یو دفعه استاد کلینیک ته وړی استاد سوال ته دغې ته ټي معاینې ته وړې ما چې استاد چلته دا سرکاري ده چې ته چې ما سره لاړ شي سرکاري به دغه له وکاندي دا معاینه او چې بل چا سره راشي 100 روپۍ لکه بیا استاد بوتله ما ښځه راته ویله چې معاینه راته چې ګردو کې د دواړه پر ګردې ختمېږي اوبه هم دي کې دا ګردې ختمېږي چې عملیات ونه کړي بیا راغلم ماما مې یو ورځ نه وسکارو سبا له باکناکي لاړه شي ګردې ختمې دي سبا چې لاړم ماما مې نه وسکار بیا راغلم استاد مې چل مې چې والله نه دې کوله لاړه شم بیا سبا بیا ماما له ورغلم ماما راسره لاړه ته برڅله معاینې یو دا راته وکړه سټریم راته ویستې ټیسټ هم راته وکړه او بیا راکېوت ملانې ښار ته ښار کې چې معاینې هم راله وکړې او دارو هم راته ولیکل ته هم پیسې رانه واخیستې بیا ماما بیا راته ویل بلې دوشنبې له به راشي چې هغې له بیا ورغلم بیا چې عملیات ستا لکې 5 ورځې داخل بیا شپږمه ورځ عملیات وکړه بیا هم 2 شپې مې بېرته راوړم بیا بله 2 میاشتې ده وتې بیا راشي چې بل عملیات له وکړم یعنی یو څه خو معلومه شو چې دا ستا استاد ډېره ښه ښځه ده موږ د هغې نه مننه کوو یعنی یو شاګرد چې ګوري چې مریض دی د لاس یې نیسي خپله ځان سره وړي کلینیک ته نو دا خدای دې ورسره ډېر زیات ښه وکړي یعنی دا د هغه مهربانۍ مننه مورې یعنی دا د مهربانۍ وروستی حد دی چې یو څوک خپل شاګرد ویني چې ناروغ دی په دې اطرافو کې بیا هغه لاس نیولی ځان سره وړي او مجبوروي چې هغه لاړ شي معاینات وکړي یعنی کلینیک ته یې وړي بیا هغه یې کړي باید ورسره ډېر ښه وکړي خورکۍ دغه پیسې د شاهین په نوم تا یو ورور یا تا اولاد هغې ته ته رالیږلي دغه هر هغه ضرورت چې تا یې هغه به پرې رفع کړي الله دې خوشحاله کړه الله دې باچا کاندي لازمي ځان نه وساتي تاسې ټول دا لازم ده خدای د خورکۍ تال اطمینان سره مرسته کاندي الله دې هغه دنیا ښایسته کړه الله دې ډېر عمر ورکړه او ژوند کې الله برکت واچوي مننه زه یو خبره وکړم چې ته چې خدای دې زموږ د حال نه وساتي خورکۍ موږ دې ورونه موږ غوندې ورونه لرې شکر پایا په عزت دغلته یې نو ته فکر مه کوه چې حال دې بدې خورکۍ د ژوند سختۍ دي خدای به یې حل کړي اولادونه به دې رالوی شي نو تر څو چې د اولادونه رالویږي موږ ته چې هر خدمت یې لکه تا اولاد لکه تا نه چې کشر یې دغسې دی یعنې په کشر سړی امر کوی شي دغسې ته همیشه په موږ حسابولی شي او په موږ دغسې امر کولی شي خوشحاله اوسئ مننه موږ لاړو خورکۍ پیسې بیا واخلو خدای په امان خدای په امان اوس ته چې شی کوې ما سره ځې دلته پاتې شه ته مونږ کراول پاتې شه بیا څه شی راته راوړې ماهیان ماهیان د کوم ځای نه نیسئ ښار نه اخلم ښار نه اخلې تا خو چې اوله کې موټر کې کېناسته چې پیسې نشته ده هغه همې د پیسې شته هماغه بیله نو هغه به د خدای خبر په موږ پرزو کې پرزو بیا ګوړې به راوړي که نه چوګړه ته هم لاړم چرګوړي هم راوړې چرګوړي خو تاسې کارته شته دی نو هغه راوړلو ته یې سهالت خو هماغه به یو دانه ایسته حلال کړو د ماما دوکان کې نو دوکان هغه شته چوګړه د ماما دوکان کې دی هغه دی د ماما دوکان دی ماما چې د قرضداره دی که نه اما قرض کې به یې ته نه راوړې نو راځي شکته ماما صبر وکړه ځه اوس یې غږ اورې ځه ماما 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 چوګړه دونه دې لیدلی ده هماغه مې خالد والته راوړو خالد انډیوال ته راوړو دا څه شی شو نه کته کېږي کېږي خو جګه ده ته خو یې جګه لاندې یې ووه لاندې په چغ که دا خو ته جګولو سوچ وهې او ګوره ځای به غږ پرې وکړه که چرګوړی راوړو خو پاتې به شم هغې اوري ته خپله خبره وکړه داسې کته کېږو ته ورپسې ورشه موږ ورته ودرېږو ځه سپی خوشي ده سپی خوشي ده بیا خوشي ده زه لاړم نو په اجازه ده پاتې شه که نه نه مننه راځه پاتې شه راځه خوشحاله اوسې خیر اوسې راځه مړه هېڅ زحمت درته نه باسم خدای دې خوشحاله ده خدای په امان خدای په امان مونږ کره ځې
ښځه کېنه موټر کې چلا تاسې خو هم سپی لرئ که نه که پیشو لرئ موږ سپی لرو تیار یې لم دی وای پرون مې یو ماشوم خوړلی و